په سیمه کې د ونیبو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایي په ترکیه کې 22 تنه افغانان د یوې کښتۍ ډوبېدو پیښه کې مړه شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په 2023 میلادي کال کې په هیواد کې د پخوانیو ماینونو او چاودېدونکو توکو د چاودنو له کبله 555 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دغې جملې څخه 130 تنه نارینه او 20 تنه ښځینه شهیدان شوي او همدارنګه 319 تنه نارینه او 109 تنه ښځینه ټپیان شوي دي. د عدلیې وزارت یو وار بیا خبرداری ورکړه چې هیڅوک د ګوندیز فعالیتونه ونه کړي. دغه وزارت وایي په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او خبرداری ورکوي چې دغه راز فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. د خوست له سپیرې ولسوالۍ تر پکتیا پورې 20 کیلومتره سړک د 11 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او د اسلامي امارت د چارواکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د سټنډرډ ملي ادارې ایران ته د نیمروز او د فراه د ابو نصر فراهي بندر له لارې د 48 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ورګرځولو خبر ورکړی دی او له سوداګرو غوښتي چې بیا ځل بې کیفیته تیل وارد نه کړي. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران ځواکونو او جیش العدل وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 ایرانی او 15 د جیش العدل نظامیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ورلد سنټرل کچن مشر روسي اندرس اسرائیل تورن کړی چې په غزې ټرانګه کې د دغه ټولنې اړوند مرستندویان په لوی لاس په نښه کړي.